دجال څوک دی او دجال به راځي کله او د دجال باره کې غلطې خبرې مشهورې دي چې په هغې کې هغه نشته دی. نو راځئ چې ویورو چې دجال به راځي کله او دجال څوک دی. ډېر قیمتي بیان دی، راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. د دې دجال په باره کې دروغو خبرې هم ډېرې نشر شوي او کمزوري احادیث دې باب کې ډېر زیات دي. یو دا د ټولې کمزوري خبرې دي، بعض کمزوري روایتونو کې راغلي دي، بعض موضوعي روایتونو کې او بعض خلکو هسې مشهورې کړي دي. خو دا کمې خبرې چې کوم دا ټولې نه دي ثابت. یو دا وایي دجال به په هغه وخت کې راوځي چې خلک به د هغه د ذکر نه غافله شوي او په منبر باندې به علما د هغه تذکره نه کوي، اچانک به دجال راوځي. وایي دجال چې کله پیدا شو د مور د خېټې نه راووتو نو مور یې په قبر کې پرته وه. بعض وایي د دجال پلار او مور 30 کاله د دوی بچي نه کېدو، 30 کاله د دوی بچي نه کېدو او بیا یې زوی وشو دغه یو غلام اعور، دغه کاڼه چې هغه دغه دجال دی. او دا مشهوره ده وایي دجال چې کله رواني او په هوا کې په فضا کې چې کله مارغان ګرځي نو دی به مارغان دغه شان رانیسي ځان دپاره، لاس به داسې کې راوبینیسي او وایي دی به 3 چغې وایي، داسې چغې به وایي چې مشرق او مغرب والا به یې ټوله اوري. او وایي ده سره 2 غرونه دي، یو غر د لوګي دی او یو غر د وور دی. مونږ غرونه ذکر کړي خو د څه نه غرونه هم ذکر شوي د روټۍ او د غوښې، یو د ډوډو د روټۍ او یو د غوښې. خو دا چې ده سره 2 غرونه دي، یو د لوګي دی یو د وور دی، دا کمزوري روایت کې دي. او یو غر به وي د ده سره یي چې په هغې کې به ونې او په هغې کې به ولي. بعض روایتونو کې داسې راځي، دا هم کمزوري خبره ده، وایي په ده پسې به اکثر دا سودیان خلک رواني، څوک چې سود خوري دا به د دجال په تابعدارو کې. دغه شان کوم ماشومانان چې د زنا نه پیدا دي وایي دا به په دجال پسې ډېر ځي، او نصارا او مجوسیان دا به په ده پسې ځي. بعض روایتونو کې داسې راځي وایي دی به په دریاب کې دریاب ته به کوشي، نو دریاب کې چې دی کله ودرېږي نو دریاب به د ده د زنګونانو ته رارسي. دریاب کې چې کله ودرېږي نو دریاب به د زنګونانو ته رارسي. دا قسمه قصې زموږ د خلکو ډېرې خوښې او زمونږ مولیان خصوصا خوږ اواز کې غریبي نه راکوي. هغه چې قصه راوالي هیچ کافر وي 100 ګزه موسی او 100 ګزه امسا وه او چې ټوپې وو نو د هیچ کافر پړکی وو، نو 100 ګزه موسی 100 ګزه امسا او دومره غټ ټوپ په ده والی، خو بیا هم د دغه هیچ کافر څه وکړو پړکی وو. نو یا هغه پړکی د هغه اوس هغه اسرائیلو په دې ملک کې یو پول تی جوړ شوی دی نو د هغه په دې هډوکي کې دا ګاډي ځي راځي وایي او دا قسمه قصې او دی وایي په هغه وخت کې بچ شوی دی طوفان چې کله راغی نوح علیه السلام په قوم الله وایي ټول تباه شوي، صرف کشتۍ والا بچ شوي، دی پکې د کوم ځای نه بچ شو. او دا زموږ دا خلک ورته جاړي. لږ سړی عقل استعمال کړي که نه. زموږ په کلي کې زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووری او الله دې د جنتونو سردار کړي. هغه قصه کوله وایي کلي کې یو پیر یو کس بیان شروع کړه، هلته په پاکستان کې خو اجازت ته چې څوک ودرېده او څه یې وایي 100 ګزه موسی او 100 ګزه امسا وه او ټوپې وو داسې وایي عام یو سړی ناست و. زموږ والد صاحب یې نوم هم اخیستو، هغه سړی هم مړ الله دې وبخي. وایي هغه پاڅېدو چې وروره دا خبره دې نه منم. نه خلک ورته هم بدبدو کتو چې لکه بیا بهر به دې ورته ویلی چې نه منم، ته جومات کې ډک جومات کې راپاڅېدې نه منم. خیر غوغا وایي جومات کې جوړه شوه، نو یې کسان ورته وایي چې ته مولای چې ته وایې زه نه منم.
چې دا بیان کې خو پوهه دی که نه موږ هر سورګیري ته شاګل وایو که نه هغه چې بیان کې پوهه ته ولې نه منې وایي زه یې نه منم چې سل ګزه موسی او سل ګزه امسا و نو د امسا به یې هدیث نیولې وه امسا خو وایي د قد نه لږه صحیح د انسان د قد نه چې ته یې د دې سینې سره یي د دې خېټې سره یي نامه سره یي نو دا برابر د دې څنګه وایي چې سل ګزه موسی او سل ګزه نو زموږ والد صاحب رحمه الله هغه به دا وي چې دا خبره وکړه دا خلک هم غلي شو چې لکه دا خبره خو ستا مناسب ده او چا چې دا بیان کړی و هغه تک زیړ ولاړ وي بیا په اخر کې هغه غصه شو د جومات نه ووتو مړه وي د سره یې بیان ومنو تاسو سړي زامن یې لاړ ووتو تاسو پکې نوي نوي راویستي نو دا اوس نوي ده لکه صحیح خبره ده چې سل ګزه موسی ده سل ګزه امسا ده نو بیا خو امسا هدیسې نیولې ده او امسا څوک داسې خو نه نیسي امسا یا د سینې سره او یا د خېټې سره یي خو کته یې الغرض خبره مې دا کوله چې دا قیسې زموږ په دې ملکونو کې ډېرې چلېږي اول ته دا خلک غریبانه ورته جاړي د سترګو نه یې اوښکې رواني او مولوي صاحب چې دی منبر ګرم کړی او بس دغه قیسو باندې کاروبار رواني نو خود به ګټې وي چې دا ځکه چې وایي چې سل ګزه موسی او سل ګزه امسا ټوپ یې وو په دې ټوپ باندې صرف دغه کافر پړکې وو نو چې دی به څومره غټ و دغه شان د دجال په باره کې وایي وایي دی به کوشي دریاب ته نو اوبه به د ده زنګنانو ته رارسي او بیا چې دی دا لاس داسې وخوځېږي هغه لاس به یې په وریځه کې ورننوځي او وایي د ده په دې تندي کې به یو ښکرې ښکر په هغې به دی خلک وایي او د ده به وایي دومره اوږده لاسي چې په دریاب کې ور دننه کړي او بیا راوباسي ځان سره به میان راوباسي او دا خبره ډېره مشهوره ده په ضعیف روایت کې راغلې ده خو ډېره مشهوره ده کمزورې ده خبره چې دی دا ټول سفر چې کوي دا به دی په خر باندې سوري دا خبره ډېره مشهوره ابوالعزمان یو کس تپوس هم وکړو درس نه بعد وایي تا خو د هغه په صفاتو کې دا ونه وایي چې دی به په خره باندې سوري نو ما چې نشتي روان درس کې ته پته ولګي نو دا په کمزوري روایت کې راغلي چې دی به دا سفر په څه باندې کوي په خره باندې کوي نو بس ذهن ته دا راځي چې د لپاره خو هم سم خر پکاري یو چې غټ سړی دی نو دی به په داسې خر باندې د روایت کې داسې راځي چې دا سندن کمزوری دی چې دی چې به کوم خر باندې سورلي کوي نو د یو غوږ نه د بل غوږه پورې 40 ګزه فاصله به د دې خر او دا په کمزوري حدیث کې راغلی بلکې بعضې روایتونو کې حدیث راغلی یو دم کمزوري روایت ته امام طبراني راوړی چې د دې غر عفوا د دې خر د یو غوږ نه د بل غوږه پورې فاصله او یا کاله ده او دم کمزوري روایت دی او چا داسې ویلي دي چې د ده دا خر چې کوم دی د ده دا غوږونه چې دي د دې دا غوږونه وایي دومره علاقه باندې سوری کوي لکه 80,000 کاله چې پکې رواني نو دا هم کمزوري خبره ده چا دا ویلي دي چې لکه یو روایت داسې راځي ګردې کې هم کلام دی چې د دجال د فتنې نه به صرف 12,000 کسان بچ کېږي د دجال د فتنې نه به 12,000 سړي بچ کېږي او 7,000 ښځې به ترې بچ کېږي دا اکثر خبرې چې داسې دي دا بې سنده دي او دا کمزوري خبرې دي ښه دا د دجال باره کې بیان چې تاسو واورېدلو دا شان ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله